ستړي مشئ، جوړ په خیر او احترامات. هیله لرم چې تر دا مهاله مو وخت ښه تېر شوی اوسي. اغلې که د خپرونې په لومړی سر کې ځان پېژندنه راته وکړئ. ستاسو نوم څه شی ده؟ وعلیکم السلام. اول خو زه تاته کور ودانۍ وایم. زما نوم زلیه امه ده. هو، او د کوم ځای سره تعلق لرئ؟ زه کلاسي پلازا یم. صحیح. اول خو پښتو عامېدو دپاره خو اول زموږ معاشره کې موږ خپل پښتو ته اهمیت ورکړو، خپل ژبې ته. بیا لږ فعالي راتلی سي. دا دپاره موږ ډېر اقدامات اخیستی سو، لکه کنې تر ګردو ضروري اقدامات دا دي چې موږ اول خپل تعلیم، خپل ویونګ، خپل لیکنګ موږ په پښتو ژبه کې وکړو. د هغه رنګه بیا خپل بیا ډیجیټل پلیټفارمز باندې لکه اوس نن سبا ګرد دور د سوشل میډیا دی، ایون دو ګرد سوشل میډیا ګرد د دنیا یو ګلوبل ویلیج جوړ کړی دی. نو د هغه رنګه که موږ خپل پښتو ژبې ته پروموټ کړو په سوشل میډیا کې، یوټیوبس کې، انسټاګرام کې، ټیک ټاک دا ذریعه باندې. دا علاوه موږ نور هم اقدامات اخیستی سو، لکه موږ اوس خپل کوم چې د ادب رایټران دي زموږ د پښتو ژبې لکه خوشحال خان خټک، رحمان بابا، زیتون بانو، دارنګه دا خپل رایټرز دا ته موږ حوصله افزایي وکړو، موږ د دې لیکلي چې موږ فعال کړو. بیا نور موږ خپل ثقافتي او معاشري ذریعه باندې خپل ژبې ته فعالي ورکړو، موږ ویونګ شروع کړو، موږ عام کړو. نو اول زموږ څه کېږي، مطلب موږ به اول خپل ژبې ته اهمیت ورکړو، خپل ثقافت ته به اهمیت ورکړو. بیا کوم چې دا بقایا دنیا ده، کوم چې دا نور خلک دي هغه زموږ ژبې ته اهمیت ورکوی سي او مخته فعالي ورکوی سي، لکه دا نور ژبې چې نن سبا بین الاقوامي. ډېر ښه.